اوس الله سبحانه وتعالی د عربو مشرکانو یو بل جرم بیانې په هغو کې دا کارو چې دا میاشت نه دي حرام میاشت دا څلور میاشتې چې عزتمنې دا به مخکې کولی وروسته کولی یعنی خپلې فایدې ته به یې کتو لکه مثال یې ووایي چې محرم دا میاشت محرم میاشت کې مثال کې دوی زړه غواړي چې د پلاني قوم باندې حمله وکړو نو د محرم نه به دا میاشت کوم ځای ته راوړوله سفرې ته به یې راوړوله یا به بل ځای ته ویوړه دا کار به دوی کوو خو صرف مقصد یې دا و چې دا څلور میاشتې عدد پوره کول غواړي څلور میاشتې دي نور که ته مخې ته بوځي او که شاته یې بوځي إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يقينا شمار د میاشتو بنز د الله 12 میاشتې دي په حکم د الله کې يوم خلق السماوات والارض فاغور چې پیدا کړی دي اسمانونه او ځمکه منها 4 حرم دا غین سلور میاشتې عزت منی دي ذلك الدين القيم دا دین مضبوط دین دی فلا تظلموا فيهن أنفسكم ظلم مکوی بدی کی بخبر زانونو وقاتلوا المشرکین کافة او جنگ کوی د مشرکانو ټولو سره کما یقاتلونکم کافة لکه څنګه چې جنگ کې هغوی تاسو ټولو سره واعلموا ان الله مع المتقین او پوښی چې یقینا الله ملګری د متقیانو دی انما النسیء زیادة فی الكفر یقینا رست کول د عزتمنو میاشتو زیاتوالی دی په کفر کې خډيري چې د میاشتې کته برکې یضل به الذين كفروا گمراه کیږي بدی سره کافران یحلونه عاما حلال غنی دوی د میاش یو کال ويحرمونه عاما او حرام غنی د میاش په بل کال کې ليواطئوا عده ما حرم الله د دې د بار چې موافقتو کې دوی د شمار د چې عزت ورکړي دی ورته الله فيحلوا ما حرم الله نو حلالي دوی هغه میاشتې چې حرامي کړي دی الله زين لهم سوء اعمالهم خسته کړي شوی دوی ته بد عملونه د دوی والله لا يهدي القوم الكافرين او الله هدایت نه کوي قوم کافرانو ته دوی چې بده میاشتې ورسته کولې مخکې کولې دي کې یو بل کارومو د درې میاشتې کې تاسو خیال کړی د پرله پسې راځي کمی ذوالقعده ذوالحجه محرم و چې د درې میاشتې مسلسل دوی څه شوکه ونه کړي او په چا باندې حمله ونه کړي نو خېټې به څنګه ساتي نه د هغې دپاره به په دې کې رد و بدل وکړو د میاشتې یو به پکې وویسته بله به یې مخکې کړه دا به یې شاته کړه د دې نه بعد الله سبحانه وتعالی د منافقانو صفات براوړي مته اوس په اوله کې صورت په اوله کې والله لازم په دې صورت کې چې الله د منافقان کم شرمولي تاسو به حیران شي اوس دغوی د عقل بن شي ویل کې چې الله ستاسو دومره د زړه حالات را نقل کړو خو بس ته ایمان راوړي یو صفت دغه دو چې په دې جهادونو کې به ورسته کېدو جهاد لبنتلو کله چې مکه فتح شو دغه یو کال تیر شو رسول الله سلام ته خبرو شو چې د هرقل باچا د روم باچا د مسلمانانو سره د جنگ تیاری کوي رسول الله سلام هم مسلمانانو ته امر وکړي چې تاسو تیاری وکړي او د کوم غزاوي تبوک غزا سخت حالات په مسلمانانو باندې هغه دې غزا کې راغلي د مسلمانانو حالات خراب موسم سخت ګرم خو څه کې د الله دین لپاره خو سخت تیاری کړي رسول سم عام اعلان وکړو په دې چې بزو کسان سره ملاویږو او کچا سره سیر راوړي رسول سلام وته ډیر ورځي بهر تیر کړي ډیر په سختو حالاتو کې خو جنگ ونه شو کسان مخامخ نشورانلو دا جنگ ونه شو مسلمانان بیا واپس راو مدینه ته خو بیا هم د دې خبرې ډیر غټ فائدې راوته غټه فائدہ به کې سره وته
منافقان راښکاره شو. دا غټه فایده راووته د غزوه تبوک چې مسلمانان او د منافقانو په منځ کې فرق راغی. الله سبحانه وتعالى دغه خبره کوي یا ایها الذين آمنوا ایمان ولو ما لكم سچلتا سلرا اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله کله چې ویل شي تاسو د وزي بلار د الله کې بلار د الله کې څه مطلب دی؟ جهاد. د بس خلک وته بلار الله کې تبلیغ ته راتاوي او د ظلم او زیاتې دلته بلار د الله کې جهاد د پاره. نو کله چې ویل شي تاسو توزي په لار د الله کې جهاد کې اثاقلتم الى الارض مدران شي تاسو زمکیتا. څه مطلب درانه شي زمکیتا؟ دنیا تم بیا ځل مایل شي، دنیا ته بیا رورو کیږي. ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخره ایا خوشاله تاسو بجوند دنیا بدل د اخرت کې. فما متاع الحیات الدنیا فی الاخره الا قلیل. بس نه دې سامان د ژوند د دنیا په مقابله د آخرت کې مگر لګ دې. الا تنفروا كون وتيتاسو جهاد يعذبكم عذابا أليما عذاب بدر کی تاسو د عذاب دردناک. ويستبدل قوما غيركم او بدل کی براولی بل قوم بغیر استاسنا. ولا تضروه شيئا او zarar نشي ورکولې تاسو هغه ته د سشي چاته الله ته چلته ټول ختم کی بل قوم راوري هیڅ نقصان الله لني شي ورکول. والله على كل شيء قدير او الله بارشي باندې قدرت لرونکی دی. الا تنصروا کچرته مرستنه کوي تاسو د الله د پیغمبر دې ته کوي دی ګوره هدي خبرې ته دا بس خلک دي چې د پیغمبر سره د مرسته کول او دغه د حدیثونو باندې په الله باندې احسان اونته کې غني لازموري د زمونږه خو الله دې کې سوې الا تنصروا کچرته مرسته نه کوي تاسو د دې پیغمبر فقد نصره الله یقینا مرسته کړی د سره الله اذا اخرجه الذين كفروا پاغه وخت چې راويستل او د لرا کسانو چې کفر کړي دي. ثاني اثنين دویم د دوونو سوګرتوا ابو بکر صدیق او رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت واقعه د موږ سیرت په درسونو کې بیان کړي دلته تفصیل نشو کول. کله چې مسلمانانو ته اجازه تو شو چې دوی هجرت کولای شي مدینه ته ابو بکر صدیق رضی الله عنه په رسول الله زم رسول ته صبر وکړه دې پاتې کو اوچت انسان دی د پیغمبرانو نه باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تلک صبر وکړه تادیم کو ماسپخین ټیم کې رسول الله دغه کور درغه عشر دن هاوی چې موږ هم حیران شو چې په دې ټیم خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې زمون کور ته نه راته خو جی سکه چراغ رسول الله ته ابوبکر هغه یا رسول الله حاضر مې الله وجزي یا رسول الله د وسفر لې می تیاری کړی د خمسداري او استاد یو زما زجیز بیا په دې ټول لار باندې رسول سم چوکیداری د غي حفاظت کول لا خیال ساتل ټول دغه انسان په خپل وګو باندې غستیو. نن شیعاګان روافض الله سبحانه وتعالى تباو برباد کی چې نن هغه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه رسول سم د مرګ نه بعد وی مرتد شو او د اسلام پر خو د دا کړي دا کړي. هغه انسان چې الله تذکره په قران کې کوي. ثاني اثنين اذ هما في الغار کله چې دوانه په غار سور کې دوانه د غار کې دنه ناسو د بدی کې د مشرکان دغه تر ورسېدو هغه غټ انعامات خو دي چې څوک د دوه کسان منګ له ونیسي دا وی د خپل کاری دی. ابو بکر صدیق رسول الله کې چا به د خپل خپوتو کې مونږ بویني نو رسول سموتی ما ظنك باثنين الله ثالثهما. ابو بکر ته دغه دوه بارکه سوي چې دریم الله چې دریم الله وسره مرسته کینو دا غوته بدوي سو الله دې دغه خبره کوي. اذ يقول لصاحبه کله چې وې د خپل ملګری ته الله ته ملګری ویلې ګوره
ځکه عمر بن خطاب رضی الله عنه کله دا خبره کوله وی د دنیا او دنیا کې جسدي او د خپل اعمال او هر څه به ابوبکر لورګم خو چې دغه یو شرف مال راکې چې په قران کې د تذکره شوی الله تعالی پیغمبر مرګره ویلې اذ يقول لصاحبه کله چې وی د ملګری خپلته لا تحزن مریګا ان الله معنا یقینا الله ملګری دې زمنګا بعض علما دې ترجمه کوي مریګا پما ځکه چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه په ځان نه یریدو په ځان کله غیریدو قطول غمی له چا سره رسول الله صلی الله علیه وسلم سره او دا فائدې لپاره ستیده قصه دروغ ده چې جولا راغی او کوتر رالو دغه د سلطه غو چې دغه واچولو دغه وکړو بیا مشرکان وي چې مړ دلته بسو کیو د پالتو خبري فانزل الله سکینته علیه نوراولی گل اخفل رام باغبانی وعیده بجنود لم تروا او مضبوطی کو اغبدی سلخکر چی تاسو نلیدو آغا وجعل کلمة الذین کفروا السفلا اوی گرزولا خبر ده اغ کسانو چی کافران اخکتا وکلمة الله هی العلیا او خبر ده اللہ هم دغو چت دامیشا والله عزیز حکیم او الله غالب حکمت والده انفروا خفافا وثقالا وزي سپک او درانا جهاد د پاره ترغیب وجاهدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل الله او جهاد کوي بمالونو خپلو بزانونو خپلو بلار د الله کې ذالکم خیر لكم ان کنتم تعلمون دا کار غره د تاسو د پاره کبويږي تاسو اوس الله سبحانه وتعالى منافقان بیا بدی بیان کوم چې د تبوک د غزا نه پاتې شي لو كان عرضا قريبا کوي د غمال نږدې کمل چې په جنگونو کې ملاوي کته په اساني سره ملاوي دي وسفر قاصدا او سفر و درمیانه لتبعوك نو خامخ روان شي به دوی تاسره ولكن بعدت عليهم الشقه مگر لری شه دې بدوی باندې مزل کچرته فائدہ پکې دوی لیدې کنه الته اوس پدې کې فائدہ هم نخکاري دي سغټه زګی چې پته نه لګي چې مخامخ کیږي با کنه فوري ست دنیوي فائدہ بګینو بل تبوک کم زیګیره او پدې ګرمۍ کې او پدې شګو کې نلوي کده زین اجری او فائدہ به ښکارې دي بل به روانو لکه کم ځکه خیبر نږدې کنه بالکل مدینه ته نږدې دوی دغه ته لاندړو حدیبیه چې کوم عمره وا اغه لاندړو ځکه چې زی لري کسان لګ دي کې دي چې قریش سره جنگو کې یره کړي او دلته د پته را چې دا خو يهود دي دلته نږدې اوسېږي او زمکه سم قیمتي زمکه ده د ټولو بدله مسلمانان نسبی هر یو راماتو الله چې باسل کې دوی دا مزل لري شی وسيحلفون بالله او زرد چې قسمونه بکې په الله باندې لو استطعنا لخرجنا معكم کتاقت لرله منګ نو خامخه وتلی به منګ تاسو سره یهلكون انفسهم تباکید اغمل زاننا والله يعلم انهم لكاذبون او الله پویږي چې یقینا دوی خامخا دروغ جندي عفا الله عنك ما في کړي د الله ته لما ذنت لهم والاجازه ورکتا دوی ته دا منافقان براتلو قسم وزرونه یا رسول الله کور خالد یا رسول الله بیمار او یا رسول الله دې او رسول سم اجازه ورکو نو الله د محبت نه ډک انداز کې رسول سم ته زور نه ورکي الله څومره مين دی خپل پیغمبر دا خبره چې د کیم څنګه په محبت سره الله دې توبه خي ولې معافي کول هغه ته ولې د غولي اجازه ورکو پرې خو دې به ته به مخکاره شي د دروغجن نو د ټول به تر ښکار شي څومره الله مين دی خپل پیغمبر چې خبره ته کین دور خوري انداز کې عفا الله عنك الله ته معافي وکي
ولې تا دوی له اجازت ورکړو حتى يتبين لك الذين صدقوا تردي چې ښکار شوی تا دغه کسان چې رښتیا وي وتعلم الكاذبين او پیژندلی وي تا دروغجن لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر اجازت نغواړي تا نه کسان چې ایمان لري په الله باندې او په آخرت باندې ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم پپری خودو د دې چې جهاد کی په مالونو غلو بزانونو غلو مسلمانان اجازهونه نه وړي چې موږ له اجازه راکې موږ jihad پریدو والله عليم بالمتقين والله بتقوى ولو باني إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر يقينا إجازة غاريتانا دفري خودود جهاد على كسان شيمان نرولي بالله باني وباخرة باني وارتابت قلوبهم وشكيان دي زونا داوي فهم في ريبهم يترددون ندوي بشك کی ګډوډ دي الله سبحانه وتعالى اوس دا خبره بیانې چې دوی څنګه دروغجن دي دې ته ګورئ ولو ارادوا الخروج او کبر اشتیا سره اراده وې د دوی د وتلو جهاد لا اعدوا له عده نو خامخا تیار کړي به دوی غیل رسامان د جنگ سنخي نخانی خو بخکاری دی کنه لګو شي وسړی د مسلمان خپ خیره دی دا اسی تیار کړی دی اسلحه راغستې ده خپل نوم لیکلی د مجاهدینو کې مرسته کړي एकदम راغ یا رسول الله بیمار شه مدد مرز دی و دا سړی تو پرشتیا نه خسو چې دی تو سامان تیار کړو jihad لکن الله وی دوی سامانونه نه تیار کړي او راغلي دی اجازهونه غواړي خو الله نه غوښته چې دوی لاړ شي ولكن كره الله بعاثهم مگر بد غنن الله را پورته کېدل د دوی jihad فثبطهم من کړل دوی داغینا وقيل قعدوا اول شو دوی تکینه مع القاعدين د ناس خلق سرا دا خبره مونږ په سو درسونو کې وکړه چې الله بندگی کول دم د الله محض توفیق ته اوس الله دې کوئی ما نه غوښته چې مشرکان چې د منافقان jihad وکړي د الله غټ عذاب دی چې ته د خپل عبادت نه منکې الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي د بندگی کول ولي الله نه غواړي چې دوی لاړ شي jihad لا لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا کوتلې وې دوی پتا سو کې نو نه به وې زیات کړي تاسو لره مگر نقصان او فساد ولا وضعوا خلالكم او خامخ منډي به والے دوی به مستا سو کې څنګه منډي به والے چغلیانی به کول دي جنال ته زواغ دلته لکه څنګه چې دوی مخکې کړي غزوه تبوک نه مخکې کوم سفرونه کې جتلې چغلیانی کړي دلته يبغونكم الفتنه لټي دوی بتاسو کې اختلاف یا غواړي دوی تاسو د پاره اختلاف وفيكم سماعون لهم او بتاسو کې جاسوسان شتي د دوی والله عليم بالظالمين او الله خپود بظالمانو لقد ابتغوا الفتنه من قبل یقینا لټولې د دوی فتنه مخکې د دینه قسم کارونه دوی مخکې کړي وقلبوا لك الامور او اړولې دي دوی ستاره پر کارونه او چلونه لکه جنگ احد وګوره مدني ژوند ټول سیرت وګوره چې رسول الله مدینه ته رسیدو د مرګ پورې د دې منافقانو غچلونه دي او د دوی غدوکي الله دوی د دین مخکم توسر ډیر سکړي حتى جاء الحق تردي چراغ حق وظهر امر الله كارشو دين دالا وهم كاريون ودوي غبت غنون كدي ومنهم من يقول ذلني ولا دفدني او باز د دوی نه غسوک دي چې وای اجازه را کمال د پاتې کېدو ما په فتنه کې مان چوا دایته الجد ابن قیس منافق مبارک نازل شو چې د بنو سلمہ سردارو
کله چې رسول سم د تبوک د غزا لپاره اعلان وکړ رسول الله سلام دا خبره وکړه وی الجد بن قیس ته وی رومیان هغه پي ولا اوخو کې د قسمینه نشتی رومیان هغه اوخي مشهوري وي چې دوی سره یې قیمتي اوخي د سم پي ورکه رسول الله ته پي دې کې شوق نشتی دیو د سوی د منافق وی رسول سم ته وی چې ترې ذکرو کا مال اجازه راکې سبب پاتې شه ما په فتنه کې ما چوا ګور jihad ته فتنه رسول سم ته سې فتنه کې مونږ ته اچو وی رسول الله د رومیانو د زنانه کلی دی او کزال ته لاړ شمنو زبخه خراب شم د دې زنانو د لاساو ما نه صبر نه کی دومره به حیا او به شرم الى منافقان ته خبرې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخکې نه ما په فتنه کې ما چې زما دین خرابي دا مونږ زما دین خراب زه خپل دین غم راغست الله سوي الا فی الفتنه سقطوا خبر شي چې په فتنه کې خودي بریوتی دي لازم ته بچ کی دغه په فتنه کې ځان چولې وإن جهنم لمحيطة بالكافرين أو يقينا جهنم خامخا غيرون كيد كافران لرا إن تصبك حسنة تسوهم كورسيتات خشالين خفكيد لرا وإن تصبك مصيبة أو كورسيتات سمصيبة يقولون ويدي قد أخذنا أمرنا من قبل عمل کړي د منګه په تدبیر خپل مخکې د دینه ته وګورئ موږ د مخکې نه ویلو موږ یو خيار خلک یو دوی باندې چې د مصیبت راغی ولې دوی ته موږ ویلو چې د جنگونه مکوئ دا مکوئ دغه مکوئ به دوی دا خبرې کوي ويتولوا وهم فرحون او وګرځي دوی او دوی خوشالي کوونکي ستاسو په مصیبت باندې ناشنا جواب الله منتخي وي دي منافقانو دا جواب دي جواب دی کنه دي جواب چې د انسان د زړه په دومره مطمئن شي بغیر د دې چې منافقانو ته وره زموږ په ژوند کې سم اطمینان او سکون راولي قل تورتوایا لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هچری بنر رسیږي مونږ ته مگر هغه چې لیکلي دی الله زمونږ د پاره هو مولانا مددگار زمونږ دی وعلى الله فليتوكل المؤمنون او خاص بالله دي ځان وسپاري مؤمنان قل تورتوایا هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين انتظار نکوي تاسو په بار زمون کې مگر یو د دوه خوشالونه په دوه خوشاليانو کې یو به لازم منتملوي لازم ونحن نتربص بكم او منګ انتظار کو تاسو په بار کې اي يصيبكم الله بعذاب من عنده چې وبرسي تاسو ته الله عذاب د خپل طرفنا او بيدينا يا زمن بلا سنو فتربصوا إنا معكم متربصون نو انتظار کو یقینا من تاسو سره انتظار کوونکیو مسلمانانو ته کومې دوه خوشالۍ ملوي شهادت او غازیتوب یا به شهید کېږي یا به غازی راځي نو موږ ته به کوم کې نقصان دي په جهاد کې غوړ سره نقصان شته نه یا شهادت دی چې هغه د هر مؤمن هغه مطلب دی او غواړي خدای دې پر دعاګانې غواړي دا د هر مؤمن ارمان دی چې الله مله شهادت راکړي که شهادت را نکو غنیمتونه او غازی بشمارل کیږي د غزل اجر راغلی په حدیثونو کې او تاسو کافرانو دوه خبرې یا خو زمونږ د انتظار دی چې الله په تاسو باندې آسماني عذاب راولي او یا موږ له موقره کې چې موږ په خپل لاسونو تاسو له عذاب در دې نه بعد الله سبحانه وتعالى دا خبره کوي که منافقان خرچي کوي دا خرچي ته الله نه قبلې که په خوخه کې که بنا خوخه کې ولي ځکه چې دوی کې ریاکاری و قل تورتوایا انفقوا طوعا او كرها خرچ کوي په خوخه یا بنا خوخه
لن يتقبل منكم هیڅ کله به قبول نکړي شي تاسو نه انکم کنتم قوما فاسقین یقینا تاسو قوم نافرمانا وما منعهم او ندی منکړي دوی لره ان تقبل منهم نفقاتهم چې قبول کړي شي د دوی نه صدقې د دوی الا انهم كفروا بالله وبرسوله مگر دې خبرې چې دوی کفر کړي دي په الله او برسول داغه ولا ياتون الصلاه الا وهم كسالى او نرازي مانځته مگر په دې حال کې چې سستی دا ګور دې یری خبره ده ګوره والله العظیم دې یری خبره چې کم سړی منزل روانو سوسوس کېدو په ځان دی ویری د منافقت نه ډډې نه لګي دا بیا مونږ د اوس په وګدي او دایما موږ مونږ کوي او پته نشته او دا سوچونه کوي نو دې د منافقت د ویری په دې کې منافقت سنه علامات لازم د منافقت نساتي ولا ينفقون الا وهم كارهون او خرچنه کوي دوی مگر دوی بدګنون کی سید ابو ظاهر کې خو پیسې راولي ور کوي پسړه کوي دا اوس خبره شو زمونږه مالونه ختم شو زمونږه پیسې ختم شو فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم متعجب کې دیوانه چې تعالی مالونه د دوی او نه بچي د دوی انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا یقینا غواړي الله چې عذاب ورکړي دوی ته په دې سره په ژوند د دنیا کې وتزاق انفسهم او روحنا د دوی وهم کافرون په دې حال کې چې دوی به کافرانی الله خپل پیغمبر ته چې دوی په مالونو مدو کوي الله په مالونو د لاس دوی عذاب ورکړي دا څنګه دا خو د بچو د خولي خبره چې نه د دې بچی دا به موږ دي چې کوجی دوی به څه خواږه ویني خدای مال ډېر په ورکو چې زمانه په باندې زیات دا یو وجه ده چې مال ډېر به دی ورکو چې دوی په نافرمانی کې خور نه نوځي خو یو جواب دی چې موږ دوی له عذاب ورکو د مالونو له څنګه چې سحر ما خام دوی په دنیا پورې ختی د شپې خوب نشتی د ورځې سکون نشتی تکلیفونه دردونه سوچونه خرچي نشتی الله په لار کې ثوابونه نشتی او په آخرت کې د دنیا د قشان لرونو دغه عذاب نه الله دې موږ دې عذاب نه ساتي ويحلفون بالله وقسمنا كيد بالله سبحان الله منافقانو ته ګوره په یو حال کې سکون نشته دو یری بو همیشه چې دوی وکیناستو کنه دو یری یو دا چې رسول سم بخله کولاو کړه چې خله به کولاو کړه دوی بس یو بل توګه د بیا د جهاد مسله ده یو دا یره په دوی ډیره دوی یره په دوی دا و چې رسول سم بخله کولاو کړه چې الله ایتونه نازل کړي دوی یو بل توګه دوی زمون خبره ده کسه یې دوی خبرو دوی وبهم بخبل منافقت کې ختي ويحلفون بالله وقسمنا كيدي بلا بني انهم لم يكن يقينا دي خامخستا سود دلين دي وما هم منكم او حال داتي ندي دو استاسود دلنا ولكنهم قوم يفرقون مگر دوی دي قوم دي چې يريږي دي يري دلاسه دي تاسو ته وي کير نه دلونی چې تاسو سره مرستي کوي کینی لو يجدون ملجا او مغارات او مدخلا کمندل دوی زید پناهی یا غرونه یا سرنگان کله دریو زینو کې دوی یو ملاوي دي کنه لو الین خام خولې دلې به یغیت وهم یجمعون بدیسی حال کې چې منډي به والے خو زینشتي نور کدي منافقانو ته چې زید پناهی چا ورکو یو چې د غړړ سورنګانو د ښکارې شو یو د غرونه نو به ورلې ونی نه چې سره پاتې منډي به ولې تلې بل عیب الله دوی دا بیانې چې دوی به د اعتراض کو پر رسول سم باندې چې د رسول سم صدقې چې تقسیمینو په انصاف سره نه تقسیمي والعياذ بالله خپل خلق له ډیر ور کوي دا خبرې به کوي
ومنهم من يلمزك بالصدقات او باز د دوی نه غسوک دي چې عیب لګي پتا باندې په تقسیم د صدقاتو کې فإن اعطوا منها رضوا نکور کړي شي دوی ته دا غینه نو خوشاله شي وإن لم يعطوا منا اذا هم يسخطون او کور نکړي شي دوی ته دا غینه نو دغه وخت دوی غوسي ولو انهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله او کدوی خوشاله شي باغ سچ ور کړی دوی ته الله او رسول داغه وقالوا ویلې فکر دا چې دي سی ویلې حسبنا الله پر دې زمون د بار الله سيؤتينا الله من فضل زرد چراب کی مونږ ته الله د خپل فضلنا نور مال برکې هیڅ خبره نه ده ورسول او پیغمبر به په تقسیم سره راکي اصل مال ورکول د چا کار دی د الله رسول سم د مالونه څنګه ورکي په تقسیمولو سره ان الى الله راغبون یقینا من خاص الله د رغبت کوونکیو وسله د زکات اغه زینه خېږي به کوم ځای کې زکات لګول پکار دي انما الصدقات يقينا زكاه ندي للفقراء فقيران دبارا والمساكين ودمسكينان دبارا والعاملين عليه او كاركون كلرات مقرر باغيباني والمؤلفه قلوبهم او کسان چې خوشاله ولیکي زرونه داوي وفي الرقاب وبازاد ولود سټونو کې والغارمين او قرضداران لره یعنی اوس هغه قرضداران دي چې مثال کې خپل بچو باندې د اخراجات په وجه قرضداري شوی او دا غوي سره دومره سني چې د قرضه ادا کی نو سره دومره جیدادي چې هغه خرج کړي خپل قرضه به ادا کی نو دله زکات ورکول شي پدې کې د ناغه کسوم راغی چې مثال کې دوه کسانو دروغولو د پاره تاوان کړي پیسې دې لګېدلې دله زکات ورکول شي یعنی دوه کسان دروغول او دغه د پاره د تاوان کړو یا مثال به دې سوجي ذمہواری اغسته و لکه اوس ست ذمہواری والم تابع دې کس قرض دې اجرا کې کنه به ذمہوار شو زبې درک او به دغه کس چې مې ذمہواری اغسته واغسه شو و تختیدو هغه مالی ورنکونو مال خو به ما راي ما دغه مال ورکو هغه درسه قرضدار شو ودلهم بل زکات کی مال ورکول شي وفي سبيل الله بلار دل کی جهاد کی وابن السبيل ومسافر لرا فريضه من الله فرض کړي شوی د طرف د الله نه والله عليم حكيم او الله په دې حکمت ولده بل عيب الله د منافقانو بیانې دی به دا خبرې کولې به خپل مجلسونو کې یره د محمد پشان صلی الله علیه وسلم د پشان ساده سره چې د موږ نه دی لیدل ولعیاذ بالله رسول صلی الله علیه وسلم کم عقل وی دې هر چا خبره اوري موږ ته قسمونه وکړو خندلي وي موږ ته قسمونه وکړو زمونږ غم ومني اس ساده اونته کې سړی موږ دنه خبوي الله سبحانه وتعالى خپل پیغمبر دفاع کوي ومنهم الذين يؤذون النبي او باز د دوینا کسان دي چې zarar ور کوي پیغمبر ته ويقولون هو اذن او دوی دی اوریدون کې د هرې خبرې دی قل تورتوا اذن خير لكم اغه اوریدون کې د غورو خبرو استاسو دی او غوري خبري اوري مې پیغمبر صفات يؤمن بالله ما لربلبني ويؤمن للمؤمنين او خبر مني د مؤمنانو ورحمه للذين امنوا منكم او رحمت دې د بار د غزانو جیمان راوړې دې استاسونه الله نرم دي لري ځکه خبري اوري مؤمن کې دنه د صفت ورده ځکه د بی دین خلک بری دیندار او بری خان دي نیو به کتاب مړوي څخه مقلان غونته کی دي قمقلان نه خوسي نرم زړونه والي زړونه نرم اخلاق یعنی دي اخلاق د لاس او د قمقل خکاري
والذین یؤذون رسول الله او کسان چې ضررونه ورکوي رسول ته یا تکلیف ورکوي پیغمبر د الله ته لهم عذاب الیم غوی د بار عذاب دردناک دی یحلفون بالله لكم ليرضوکم قسمونه کوي دوی په الله تاسو ته د دې لپاره چې تاسو خوشاله کی دا قسم به دې لپاره خوړو چې دا مسلمانان زمونږ نس شي خوشاله شي ځان له شوی خبرې کو الله بیردو کو چې تاسو د لګي منافقانو دوی تاسو لګي چې دوی خوشاله وي والله ورسوله والله پیغمبر داغه احق و يرضو ډیر لایق دي د دې چې رضای کی دوی ان كانوا مؤمنين كيدوي مؤمنان الله رضا کوي الله رضا پر خو دي منافق سره دقه مخامخ سړي سره کاری په کار خدای چې دوی الله راضي کړي وي پیغمبر راضي کړي وي علم يعلموا انه من يحادد الله ورسوله اي نه پويږي دوی چې بشک هغه څوک چې مخالفت کوي د الله او د رسول داغه فان له نار جهنم خالدا فيها يقينا داغه د بار اور د جهنم دی جميع شبي باغي کې ذلك الخزي العظيم دا شرمندگی لو شرمندگی دا وس الله سبحانه وتعالى دا خبره بیانې منافقانو چې وکړه د مسلمانانو په خلاف باندې خبرې وکړي بیا چې وکړه ورلو یو بل سره بناسو دا خبرې به کولې چیرې چې تاسو مبارک به تور نازل نشي بلکې بعضو بګدي سوي روایت کې راځي یو منافق په دا خبره کوله وي ارمان چې منګ روزانه سل دوری والے کې دی خو چې زمونږ په خلاف قران نه نازل کېږي ځکه چې د قران په شرمونو و شرمونو الله سوي يحذر المنافقون يريج منافقان أن تنزل عليهم سورة لدينا نازل بشي فدي مسلمانان باندي أو سورة تنبئهم بما في قلوبهم چی خبر باور کی دوی لرا باغس جب زرونو دا منافقانو کی دی قل استازیو تورتوای توغی کوي ان الله مخرج ما تحذرون یقینا الله راویستون کې دې د هغه څه چې ریږي تاسو دا غینا الله به راخکاره کوي روانه ایتونه تبوک د غزا سره تعلق ساتي د تبوک په غزا کې به یو مجلس کې رسول سم ناس یا بلار روانو خو کې سره ابوبکر صدیق او دغه صحابه کرام عبد الله بن مسعود نیو منافق دا خبره وکړه چې دا زمونږ د خېټوري چې کوم دی خېټوري وته وي ابوبکر صدیق ته دغه صحابه د جهادونو سره کار نشته دا خېټو ساتلو لراوتی دیو او چې کله جنگ ونخلی نو دوی بیا يرندو کې بوزدل خلک نن سبا په علماء بسې دیندار خلکو بسې دغه خبره کی بلکې د دې بازو بي دین خو د مجلس هغه پروت چې کم دیو د بیٹک پروت هغه د غری چې په علماء بسې خبرې کو پلانې عالم د خېټې د پاره لګي پلانې عالم د دنیا د پاره لګي پلانې عالم د ډالرو د پاره لګي پلانې ځکه مجاهدین د دنیا د پاره دي پلانې ځکه نیکان خلک د دنیا د پاره لګي د قدرې منافقان دي او کچرته په یو ځکه یو دیندار سره ورید الله ول مال لګ ډیر ورکړي ول لازم کوي په پیرزوي پکار خدا و چې منګه دا مال او د نعمتونو په دې نیکانو خلکو پیرزو کېده چې ور داخله مونږ ته دین خین الله دې کی چې دوی خې همیشه د پاره بی دین انګریزان هندوان کافران يهود نصارا جوارګر زیناکار دا به خمالداري په دوی سر نه کوي او که چرته دیندار سره ولیدو چې الله ول مال ورکړي پس به دوی خبري شروع شي دا به د دوکه کړي او دا به د رشوت خورلې او دا به د چل کړي دا به دغه چل کړي نه غوي دا خبره وکړي چې کله دا خبره وکړي نو صحابي دا خبره رسول سم تر ورسول او دا واقع موږ بیان کړی د عامو درسونو کې تفصیلی الله سبحانه وتعالى ایتونه نازل کړي چې پیغمبره کته دوی نه تاسو کو وسیته سولي خندلی نو دی بته دغه وی چې موږ خو به
مزل کوم یا رسول الله منګه د څه مقصد نو دا ټوغي کول منګ صرف وجره سفر لنشي منګ خپل مجلس ګرمو ځکه منګ دا خبرې وکړه ولئن سألتو او كتبوا سكت دوینا ليقولن نخامخا ويبا انما كنا نخوض ونلعب یقینا منگزان مشغول وولوب مکولی قلت ورتوا ابي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ایا په الله پوری او دایتونو داغه او د رسول داغه پوری تاسو ټوي کوي ټیم پاس کوي سفر لنډوي نو بدیل لنډوي چې بدین پوری خان دی لا تعتذروا عذرنا مكوي قد كفرتم بعد ايمانكم یقینا کفر کړی تاسو ورستو د ایمان تاسو نه دینه دا خبره د فائدې دروته چې بدین پورې ټوي کول څه دی دا کفر دی دینه ځل لري سات ذکر الله عذر مبین تاسو کافران شوي ان عفوا عن طائفه منكم كما فيكم من قد يويدل استاسنا یعنی کوم خلک چې توبه وباسي خپل اصلاح کی موږ به معاف کو نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين عذاب ورکو بلډلې ته بدی ول چې غوي مجرمان دي کوم چې منافقت کې پاتې وصلی الله سبحانه وتعالى منافقان نور صفات بیانې المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض منافقان سړي او منافقان خزيباز د دوی د بازو ندي يأمرون بالمنكر حكم كيف ناروا سرا وينهون عن المعروف ومنك والكيدني كيد كارننا ويقبضون ايديهم او بنسات لا سنخبل يعني بخيلان دي نسوا الله فنسيهم هر کړه دوی الله نو هر کو الله دوی ان المنافقين هم الفاسقون يقينا المنافقان دوینا فرمان دي وعد الله المنافقين والمنافقات وذكر الله د منافقان سړو منافقان خذو سرا والكفار د کافرانو سرا نار جهنم دور د جهنم خالدين فيها مشبي باغي کی هي حسبهم کافی د دوی د پاره ولعنهم الله لعنت کړي دی الله بدوی باندې ولهم عذاب مقیم او د دوی د پاره همیشه عذاب دی وصلی الله سبحانه وتعالى منافقانو ته وی چې تاسو حال بدغه قومونو بشانی کم چې مخ کې تیر شوی دي كالذين من قبلكم تاسوي بشان دا کسانو چې مخکې استاسونه كانوا اشد منكم قوه وغدر سخساسونه په طاقت کې واكثر اموالا واولادا او زیاتو په مالونو او په بچو کې فاستمتعوا بخلاقهم نو فائدې واغستي او بخپل برخي سره د دین فاستمتعتم بخلاقكم نتاسم فايده واغستا ببرخستاسو كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم پشان داغي چې فائدہ غستي واغ کسانو چې مخکې استادونه بخپل برخي سره وخذتم كالذي خاضوا او مشغول شوي تاسو پشان داغ کسانو چې مشغول شي تاسو په دین پس ټوي کول دي چې ویم کړو اولئک حبطت اعمالهم دا کسان دي چې برباد دي عملونه د دوی په دنیا او آخرت په دنیا او آخرت کې اولئک هم الخاسرون او دا کسان هم دوی تاوان والدي والتفصيل بیان الله د تیر شو قومونو چې کوم دي منافقانو ته ذکر کړی تاسو دغه بشانیه ألم ياتهم نبأ الذين من قبلهم أي ندر غل دوی ته خبر دا کسانو چې مخکې ود دوینا قوم نوح وعاد وثمود قوم د نوح عليه السلام وعاديان وثموديان وقوم إبراهيم وقوم د إبراهيم عليه السلام وأصحاب مدين وسيدن كد مدين والمؤتفكات وغكل
ټکړې شوي دي. اتتهم رسلهم بالبينات راغلی وغوی ته رسولان دا غوی بخکاره دلیلونو سره. فما كان الله ليظلمهم نو الله چې ظلم کړي باغوی باندې ولكن كانوا انفسهم يظلمون مگر هغوی چې بخبل ځانونو یې ظلم کوي. و دې کې د مؤمنانو صفات وره یو دوه ته مخکې الله د منافقانو صفات بیان کړ اوس د مؤمنان. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض او مؤمنان سړي او مؤمن خزي بعض د دوی دوستان د بعضو دي. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر حكم كي بني كيسر او من كيد بدينا. ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة او بابندي كيد منزور كي زكاتنا. ويطيعون الله ورسوله او تابداري كيد الله در رسول داغا. اولئك سيرحمهم الله دا کسان دي دغه کسان زرد چې الله برحمو کې بدوی بانی. ان الله عزيز حكيم يقينا الله زور ور حکمت والده. وعد الله المؤمنين والمؤمنات وذكر الله د مؤمنانو سړو او د مؤمنو خزو سره جنات د جنتونو تجري من تحتها الانهار چې بيږي بلاندې داغین ولي خالدين فيها من شبي باغيكي. ومساكن طيبة في جنات عدن او دكورن مزيدارو چې بجنتونو د میشوالي کې وي. ورضوان من الله اکبر او رضامندي د الله ډیر لوی نعمت دی. ذلك هو الفوز العظيم دا کامیابی لوی کامیابی ده. دو یا نمبر ایت باندې دا درس ودرو ان شاء الله پر روان درس کې به دریو یا نمبر ایت نه شروع کو. الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي قران او حديث باندې عمل کولو او الله سبحانه وتعالى موږ په قران او حديث باندې پوه کړي. هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.